سلامونه نیکل ټول دوستانو ته هیله لرم چې ټول په روغ جوړ یاست په دې چې د خپلې کورنۍ تر څنګ یاست. په لومړي سر کې غواړم یو څو خبرې وکړم، هغې نه وروسته نور خبرو ته راځم. دې پسې مه ګرځئ چې ګلالي څنګه لباس اغوندي، ګلالي په خپل شخصي ژوند کې سره کم ده، هغه په خپل شخصي ژوند کې سره کم فعالیتونه کوي یا خپل د هغې شخصي ژوند سره کم دی. دا ستاسو لپاره مهمه نه ده او نه تاسو پورې اړه لري، ځکه دا چې دی شخصي ژوند چې دی د خدای پاک هر چا ته جلا ورکړی ده. دا چې تاسو نه پوهېږئ، تاسو د مطالعې برخه د زده کړې برخه مو راکښته ده، دې کې موږ ملامت نه یو، موږ هم درته نور څه نه وایو، بیا تاسو پر حقه یاست. هغې نه وروسته ما یو پوښتنه کړې وله چې ولې طالبان یا اوسنی حکومت د افغان ښځو څخه دومره بیریږي چې هغوی ته نه د تعلیم اجازه ورکړي نه د کار اجازه ورکړي. دغه پوښتنه ده چې د دې جوابېدل ډېر سخت دي او په دې پوښتنه کې ما ډېر نظرونه ترلاسه کړل، ډېر ښایسته نظرونه ول، ډېر عالي نظرونه ول چې ټول دوستانو ماته کمنټونه په شخصي پیغامونه ماته کړي ول ټیک ټاک کې.